السلام علیکم دوستانو درې داسې طریقې چې کله هم تاسو په خپل موبایل کې دا وکړئ نو تاسو د موبایل انټرنیټ سپیډ به ښه پوره زیات شي. نمبر 1 کله هم چې تاسو موبایل کې یو براوزر استعمالوئ نو تاسو خپل براوزر نه استعمالوئ او تاسو د پلی سټور نه یو سی براوزر او دغه شانتي نورې براوزرې ډاونلوډ کوئ چې دغه شانتي هغه براوزرې زموږ نه ډیره زیاته ډیټا اخلي او زموږ د انټرنیټ ډیټا چې دا هغه ډیره کمزوري کوي. که چیرې هم تاسو سره په موبایل کې د کروم براوزر نه علاوه بل یو انټرنیټ براوزر ډاونلوډ پروت وي نو هغه د اوس نه ان انسټال کړئ. خاص کر که یو سی براوزر وي نو یو سی براوزر خو مکمل طور ان انسټال کړئ او چېرته یې هم ډاونلوډ نه کوئ ځکه یو سی براوزر باندې ډېر زیات شکایت موجود دي او یو سی براوزر یې څو پیرې د پلی سټور نه لرې کړی دی. دغه شانتي دغه یو سی براوزر زمونږ ډیټا ډیره زیاته کمزوري کوي او یا نورې براوزرې تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کوئ نو هغه موږ سره انټرنیټ ډیر زیات کمزوری کوي، زموږ انټرنیټ بیا ډیر زیات متاثره کیږي. نو تاسو چې کله هم براوزر استعمالوئ تاسو په موبایل کې خپل کروم براوزر چې کوم دی یو سیف براوزر دی هغه استعمالوئ. د دغه نه علاوه تاسو خپل موبایل کې وګورئ که تاسو سره داسې اپلیکیشن پراته وي چې هغه استعمالیږي نه هسې په زول تاسو سره پراته وي نو هغه اپلیکیشن ان انسټال کړئ. نمبر 2 تاسو سره چې په موبایل کې کم یو براوزر استعمالیږي اول نه مې تاسو ته وویل چې بل یو براوزر به نه استعمالوئ خو چې بیا هم تاسو سره کم یو براوزر استعمالیږي تاسو به د هغې هیسټري چې ده هغه به کلیر کوئ. د هغې به څه پیدا وي تاسو چې څه سرچ کړي وي څه تاسو په دغه کې لوډ کړي وي نو هغه تاسو سره هلته په سرچ کې راغلی وي تاسو سره ښه کاپي ځای نیولی وي چې د هغې سره زموږ د انټرنیټ سپیډ چې دی کاپي کمزوری کیږي نو تاسو به څه کوئ د دغه براوزرو هیسټري به کلیر کوئ. زه تاسو ته د ویډیو کې ښایم څنګه به کلیر کوئ. اوس دوستانو تاسو به د کروم براوزر ډیټا یعنی هیسټري څنګه کلیر کوئ د هغې دپاره به تاسو کروم براوزر راواړوئ چې راواړولو دلته به تاسو ته 3 ډاټ ښکاري تاسو به څه وکړئ په دې 3 ډاټ په کلیک کوئ دلته به تاسو ډېر اپشنونه درکړي کته ویښ یو اپشن دی سیټینګز په دې سیټینګ به کلیک کوئ. په دې چې تاسو کلیک کړو لږ لاندې به راشئ دلته به تاسو ته یو اپشن درکړي پرایویسي اینډ سیکیورټي په دې به کلیک واخلئ. په دې چې کلیک کړو نو دلته اولنی اپشن وینئ کلیر براوزینګ ډاټا په دې به تاسو کلیک کوئ. په دې چې تاسو کلیک کړو نو دلته به تاسو ته 2 اپشنونه درکړي بیسیک دی او ایډوانس دی ټیک شو نو تاسو به بیسیک کې اول راشئ دا به کلیر کوئ بیا به ایډوانس باندې کلیک کوئ دې کې هم چې تاسو کوم کلیر کول غوښته نو هغه به تاسو دې نه کلیر کوئ. تاسو به دا خامخېله کلیر کوئ په دویمه درېیمه ورځ ځکه تاسو سره داسې ډېره زیاته ډیټا جمع شي نو د هغې د وجې نه بیا ستاسو انټرنیټ کم چې دی هغه متاثره کیږي. نمبر 3 کله کله خپل موبایل چې دی دا ریسټارټ کوئ پاور اپ نه صرف ریسټارټ کولو سره هم ستاسو د انټرنیټ سپیډ چې دی ښه کاپي زیاتېدلی شي او ښه کاپي برابرېدلی شي. اکثر په موبایل کې داسې څه پرابلم راشي چې هغه عرضي ته وروي خو چې کله تاسو موبایل ریسټارټ کوئ چې ریسټارټ کوئ هغه پرابلم تاسو سره حل شي او ستاسو د انټرنیټ سپیډ کې ښه پوره تبدیلي راشي. نو په دې 3 طریقو سره تاسو خپل د انټرنیټ سپیډ ښه پوره زیاتولی شئ او ښه پوره یې بهتر کولی شئ. امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي که خوښ شوې وي د ملګرو سره خامخا شیر کړئ. ډېره مننه.